خو د ساحل صاحب دوه شعرونه چې یو مازدیګرې دوه زړونه او دوه کاسې یو مازدیګرې دوه زړونه او دوه کاسې یو په وینو ډکه نم په بله کې او ستا د خیال سودا یوه سودا نه وه رالم په یوه کې زم په بله کې شعر دی چې غوږو کې ستا د بنګړو شور اوړي راوړي چې غوږو کې ستا د بنګړو شور اوړي راوړي نو سړی به خود په کټ کې لور په لور اوړي راوړي د دوو مینو ښه د زړه د راز خبرې کېږي د دوو مینو ښه د زړه د راز خبرې کېږي دوه جازره کاغذ زمونږ په کور اوړي راوړي بل د غزل څو شعر دي چې خدایا یو مړ شان ضمیر مال راکا خدایا یو مړ شان ضمیر مال راکا او بیا یو کرسی د وزیر مال راکا زما د زړه جایداد خو ستا په نوم شو ته د حسن جاگیر مال راکا زما د زړه جایداد خو ستا په نوم شو ته د حسن جاگیر مال راکا زما د لاسو ګوتمه ته په لاس کا زما د لاسو ګوتما ته په لاس کا هوته د غاړې زنځیر مال راکا مهرباني زما د لاسو ګوتما ته په لاس کا هوته د غاړې زنځیر مال راکا او ستا مهرباني جی ستا جدای کې به ځان مشغولوم ستا جدای کې به ځان مشغولوم جنې یو ښکلی تصویر مال راکا مهرباني ستا جدای کې به ځان مشغولوم جنۍ یو ښکلی تصویر مال راکا د بل غزل یو څو شعر چې ساحل صاحب ستاسو توجه وغواړم چې دې خاورې له د سرو ګلو د کر سړي پکار دي دې خاورې له د سرو ګلو د کر سړي پکار دي دانا چې شته ګلونو له لوګر سړي پکار دي د امن د بیرغ د خاوندانو دا اعلان دی د امن د بیرغ د خاوندانو دا اعلان دی اوس امن راوستلو له د شر سړي پکار دي د امن د بیرغ د خاوندانو دا اعلان دی اوس امن راوستلو له د شر سړي پکار دي دا خدای خبر چې څه یره د خان زړه کې پرته ده دا خدای خبر چې څه یاره د خان زړه کې پرته ده چې وایي د بنګلې په سر او ور سړي پکار دي زه وایم یو څو د کار سړو ته ضرورت دی زه وایم یو څو د کار سړو ته ضرورت دی دی وایي نه کو هر څه وي لښکر سړي پکار دي او اخري شعر دی چې غندنه او تنقید چې دې حالاتو باندې وکړي غندنه او تنقید چې دې حالاتو باندې وکړي سو ستا په شان همدرده زورور سړي پکار دي ډېره مننه مهرباني